یو ښځه صرف په دې وجه باندې وژل شوې ده چې د واده په لومړۍ شپه باندې د هغې نه وینه ننوتلې. دا ډېره دردونکې واقعه ده. دې ښځې داسې څه کړي وو؟ آیا دغه ښځې د واده نه وړاندې بدکاري کړې وه، څه یې کړي وو؟ نو نن دغه ویډیو په همدې موضوع باندې را موږ ته مکمل معلومات یو چا راکړي دي. نو تاسو سره به تفصیل سره ویډیو شریکو. د دغه ښځې تفصیل تاسو ته درکوم چې ویل کېږي د دغه ښځې او خاوند یا دغه هلک او جینۍ چې کله واده وشو، یعنې د واده نه وړاندې چې کله د دوی تر منځه جرګې مرکې کېدلې او اخره کې دوی دواړه خاندانونه په دې باندې رضا شول چې د دوی واده وکړي یا کویدن وکړي. د کویدن نه پس څه وخت پس بیا دا واده هم وشو او دا واده په شروع کې ډېر زیات دوی خوشحالیانې وکړلې او کوم ډیمانډونه چې د جینۍ وو د جینۍ د کورنۍ وو هغه هم پوره شول. او جینۍ چې کله د خاوند کور ته لاړه د واده په شپه باندې چې د معمول مطابق خاوند کمرې ته ورننوتلی دی، نو ګپ شپ یې لګولی. بیا چې کله خاوند د کوروالي کولو نیت کړی دی، نو په دغه دوران کې ورته معلومه شوې ده چې د ښځې د بکارت پرده ونه شلېدله او د هغې نه وینه لاړه نه شوه. نو په دې وجه باندې خاوند راپاڅېدلی دی او خپله دغه ښځه یې وژلې ده. قدرمنو دوستانو، دا لومړی واقعه نه ده. دې نه وړاندې داسې یوه واقعه بله هم شوې وه چې خپله ښځه په وهلو ټکولو دومره حد ته رسولې وه چې هغه بیا هسپتال ته ورسول شوه. معلوماتو کولو باندې معلومه شوې ده چې دغه جینۍ د ډېرې ښه کورنۍ سره تعلق لري، ډېر ښه خلک دي، ډېر دینداره خلک دي. خو دا څومره لوی جاهلیت دی چې په دې خبره باندې دا فیصله کول وي چې آیا وینه لاړله یا لا نه شوله، نو دا جینۍ به پاکه وي یا دا به بدکاره وي. نو د دې ویډیو یو خاص مقصد دی. هغه مقصد دا چې نن سبا که وکتل شي، که عالمان دي، که ډاکټران دي او که نور پوه خلک دي، مشران دي، هغوی سره چې انسان مشوره وکړي، نو داسې هغوی وایي چې هیڅکله هم د بکارت پرده د پاکۍ یا د ناپاکۍ دلیل نشي کېدی. که یو څوک غواړي چې د چا د پاکۍ یا ناپاکۍ دلیل وګوري، نو د هغوی نږدې ګاونډیانو کورنۍ سره دې مشوره وکړي، هغوی سره دې لیدل وکړي، هغوی به ورته ټول هر څه ووایي. خو که یو څوک دغه هم نه کوي او فقط په همدې باندې هغوی کلک ولاړ وي چې نه دا جینۍ چې کومه ده د بکارت پرده یې ونه شلې، د وینې دې لاړه نه شوه، نو دا بدکاره ده. نو دا یو ډېر کمزوری فکر دی، ځکه چې په داسې فکر سره داسې ډېر کورونه برباد شوي دي. الله پاک دې موږ تاسو ټولو مسلمانانو ته پوهه را په برخه کړي. امین ثم امین.